چا وروره ته څه کار روزګار کوې؟ زه دلته په سرویس کې لګیا یم، له چا سره په سرویس کې لګیا یم، مزدوري کوم. یاره دا خو مه ډېره خوا دره بده سوله. ټینګ ټینګ ټینګ. یاره دا خو مه ډېره خوا دره بده سوله. و یاره بس دا د قسمت فیصلې دي. ته څه کار روزګار کوې؟ زما خو دلته کمپنۍ ده، مطلب زما داسې جایداد دی، داسې کاروبار مې دی چې بیخي د ویلو نه دی، ډېر لوی کاروبار مې دی. زما خپله اګست سر نه دی په خلاص. دلته یو سرکاري ملازمت نه پیدا کېږي. موږ رنګه غریبان خلک په سرویس کې لګېدل ډېر ګران کار. داسې وکړه وروره، تا سره مې یو ښه مجلس وشو، ښه تعلق مو سره جوړ شو. د دغه تعلق په وجه باندې راسه دلې به زه ښه ملازمت، داسې ملازمت چې ته به ډېر پکې خوشحاله یې، غټ ملازمت به درکړمه. به څه ټیم به دا ملازمت دلې وکړې، بیا به ټرانسفر هم زه در وکړم، بیا به خپلې علاقې له ټرانسفر در وکړم، که لارې به لاړ شې په خپله علاقه کې به د ښه ژوند جوړي. راسه دا قرباني زه در کوم. یاره بس که دا قرباني را سره وکړه، زه هم سهار ته ځم خالي چې دلته یو نوکري یو ملازمت را پیدا کړي. بهی دونه بېروزګاره یم، بهی 15,000 ولاړ کور چې لږ دونه بېروزګاره نسي خبرې. خدای مهربانه سي، تللی وایه ظفر ته مو ویلي وایه چې خدای کار برابر کړي. یار ظفر خو همدونه هوښیار دی، بیا دینې دی تر ما له مخه بیا ورغورځېدلی. خیر ظفر ته به نه یم، دغه رنګه به ځم. شام واخلم. خدای پاک کار دې را برابر کړي، چې برابرې یې بیا نو دا نه غواړې چې دا رنګه دوستان خوند کوي. یوه ټلیفانه ورور کارونه وشي، دا 15,000 زیاته واره نه راخوري. عطاالله خانه به زیاته دعایې کوه. حق را بخښه، حق دې پسې راغلی نه وي. لاړم بس. ښه نو ستا سفر ښه په خیر وسو؟ هو بلکل سفر ډېر په خیر و. بس اوس به داسې وکړو، یو کپ چای به دلې وکړو، بس بیا به لاړ شو زما دفتر له سیرې. سمه ده وبکړو، دلې به کپ چای وکړو. د 2 کپه چای بیدار راړه. یاره ماشاءالله دوسته، تاسو خو ډېره ګرمه علاقه ده. زموږ په خوا خو په کوټ کې ګزاره نه کوي، دا ټول داسې یار زموږ خو ډېره ښایسته علاقه ده، ډېره خوندوره علاقه ده. ته زموږ د علاقې ښایست وګوره، دغه ویډیو وګوره. ماشاءالله دا خو ډېر ښایسته علاقه ده. دا ځای له بونځو چکر به وو. یاره ډېر ښایسته علاقه ده زموږ به. دا چکرونه به ګر در کوم، چای سړی ته ور چای در واخه، دا چکرونه به وکړو خدای کوه. یاره دوسته داسې خوب راغی، خدای مې ارام کړی وای. بس دا سیټ تر ونړوه، په دغه کې صدقه ارام راته وکړه. ته ستړی سوی، ته له سفره یې؟ او زه به یو سیټ صدقه ارام وکړم. او ما ته رقم وصول شوی، وراسه خپل امانت وصول که.
زما په خیال چې ګرده یې راته کښل کېده. څنګه په دوستۍ کې د دښمنۍ چم را سره وکړي. زه په خپله د ځان دښمن یم چې فناوره د خلکو باور کوم. بې مشورې کار مه وکړئ، لالچ مه وکړئ. د لالچ انجام دا وي بیا به زه په چا په ژوند باور نه کوم.